د دې جنۍ سره د واده لپاره دا پاکستانی تیار شو. دا پاکستانی وایي کنه چې زه 15,000 ډالر هم ورکوم او دا جنۍ دې زما سره واده وکړي. او بل دا چې د پاکستانی وته هم یو شرط ایښود دی چې دا شرط به زما مني نو هله به سره زه واده کوم. یار ویډیو را سره مکمل وګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده دا جنۍ چې د امریکې نه راغلې ده په یو هلک پسې کراچۍ ته او هلک دې مکمل غایب شوی دی. نو دې دا فیصله وکړله دوه شرطونه یې کېښودل که څوک چا زما دا دوه شرطونه ومنل نو د هغه سره به زه واده کوم. یو شرط یې ورته دا کېښودو چې ما له چا 15,000 ډالر د میاشتې راکول او بل دا چې د هغه عمر چې د 20 سال نه والا 33 سال عمر پورې وي نو زه به د هغه سره واده کوم. نو د دې پاکستاني دا ویډیو په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شوې ده او دا خبره کوي چې دې جنۍ سره زه واده کول غواړم او ما چې کومه ښځه ده نو ما هغه نه هم اجازه راغوښتلې. ملګرو دا د کراچۍ سره دا کس تعلق ساتي او دا وایي کنه چې زما نوم عبدالرحیم دی او زه چې یم دې جنۍ سره زه واده کول غواړم د امریکې نه راغل ده چې دې چې کم شرطونه دي دا ولې زه منم 15,000 ډالر به ولې زه د میاشتې ورکوم. وایي چې کنه وایي زه ډرایور یم ډرایوینګ کوم کنه او بل دا چې ما د خپل ښځې نه هم اجازت راغوښتلی دی او زه دې جنۍ سره واده کول غواړم. او وایي مخکې چې نو ما سرکاري ملازمت هم کړی دی په سرکاري پیشه کې هم وم د هغه نه ریټایر شوی یم اوس ډرایوینګ کوم. ملګرو د هغه نه پس چې دا ملګرو دا وایي چې زما یو شرط دی چې دا شرط یې ومانو کنه نو زه به سره بیا واده کوم او زه واده ته تیار یم. ملګرو دا کس وایي کنه وایي کنه که چېرته دا هر مذهب والا ده عیسایانه ده که هر کوم مذهب والا ده او چې کله زما سره واده کوي نو دا به مسلمانېږي که دا شرط چېرته مني نو زه به ورسره واده کول غواړم او زه ورسره واده کوم. ملګرو چې دا 15,000 ډالر غواړي نو زه ولې بالکل ورکوم خو دا به زما دا یو شرط مني چې دا هر مذهب والا ده خو دا به مسلمانېږي. ملګرو دا کس چې دی نو دا ورته بالکل تیار دی. څنګه چې تاسو ته پته ده په سوشل میډیا د 2-3 ورځو نه دا خبره چلیږي چې پاکستان ته جنۍ راغله او په کوم هلک پسې چې راغلی وه نو هغه هلک مکمل طور باندې غایب شوی دی هېڅ پته یې نه لګي چې چېرته تللی ځکه چې هغه دا جنۍ دلته که نه په پیلټرو کې بل شان وه او اوس بل شان ده نو هغه چې مکمل طور باندې غایب شوی دی او تښتېدلی دی. او دا هلک ورته دا کس چې دی نو مکمل طور باندې تیار دی او دغه شرط یې ورته ایښودی دی که د جنۍ دغه شرط ومانو نو بیا چې دی نو دې کس سره به واده کوي واپس به امریکې ته نه ځي.